خارج کې دوستان شته کاکاګان ماماګان ورونه تم زموږ لیدونکو ته ووایه که نه د اختر مبارک شه لاس ته وخوره که نه داسې لاس ته وخوره یا انو ته د پلار سلام واچوه ورته چې اختر مو مبارک شه ډېره زیاته مننه کوي ټولو انډیوالانو دوستانو ته سعودي کې دي دوبۍ کې دي خارج کې دي اختر مبارکي ورته وایو ته خو داسې کوچړوله غږېږي نو خود به په پښتو غږېږي یاره چاته یم ښه چاته به هېڅ هم نه یم ښه دا زموږ د دې ورور چې دا وایي چې مجرد ما دا تور سپین راوله بیخي ځکه چې غمرازي باید شریک اوساتي زموږ کامرامین هم تانه ته کړی دی چې دې کار نه مصروف وزګار شي بیا هلته بایسکل والا سره دغه دی پنچرمنۍ کې خو بس د دې کسب ده ولکه د سره به دې دا ګپ نه وګوره نه مړه د ټوپۍ د پاسه چای نه کې نه یخي سړی ما دې بیخي دا عینکو زړه ته ورکړه او دوه خولې دې په سر کړې تا څه دا یو د زنګو نه وګورځي کې بله خو به پاتې هلته هم ساتلو د کلي منطقې ته څو پرېږي که ټول په تفریح راوتې ستا د غونه انشاءالله د غونه چې ویې ساتي دا ارمان به ځان سره هلته وړي او کوشش به کوي چې په لښکرګاه کې هم دغسې پارک ولرو د خوښیو د خوشحالیو پیل سوکالي او آرامي په شونډو خورا مسکا د دوستانو را جمع کېدل نن د نیک مرغه د حبیب الله زازي پارک ته راغلي سلامونه ګلونه احترامات د سیلف ټایم یوټیوب چینل خوږو او زړه ته رانږدې لیدونکو ارزومند یم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او صحتمند اوسئ په دې هیله ورځو چې نن هم د کابل ولایت د مختلفو د تفریحي سیمو څخه د ښکلي ځانګړي ګزارشونه چمتو او ستاسې تر درانه حضوره یې در ورسوم ارزومند یم چې تر اخره پورې مې خپرونه را سره وګورئ تعقیب یې کوئ او بیا هم ارزومند یم چې ستاسې د خوښۍ او خوشحالۍ وړ وګرځي زویه څنګه مرافیخه کړې مونږ دلته راغلي یو ستړي مه شئ اول یاره خیر سه ستاسو تېر شوی اختر مبارک شه مننه ستاسې دې مبارک شي والکه کمپنۍ خویندې دې ځان سره راوستي دي ورونه هم درسره راغلي او ماشاءالله چا سره راغلي یاستئ تره سمې کاکا سره راغلي یاستئ ډېر ښه څوک په داخل خارج کې لرئ خارج کې دوستان شته کاکاګان ماماګان ورونه چېرته اوسېږي هغوی سعودي کې اوسېږي بس لاس ورته پورته کړه ورته کاکا دې اختر دې مبارک شه کاکا اختر دې مبارک شه خیر اوسې ګرانه ښه دا کمکي سره غږېږو زوی خوا ته مې راشه که نه لورکۍ لږ دغه خوا ما سره ودرېږه زوی شابسي دغه خوا ودرېږه شابسي لورې سړی مه شې زویه ته ستړی مه سې او ماشاءالله سړی خو کلندر دی ګوره خوږو لیدونکو نوم دې ګرانه انور جانه نو ته څنګه راغلی زویه پارک ته دغسې نه چکر ته به راغلی ته چا سره راغلی زویه تره سمې څه شی دې ځان ته اخیستې و اختر کې کالي دې اخیستي وو اختر ته ډېر خوشحاله وي که کالیو ته اختر ته خوشحاله وي خوشحاله اوسې انور جانه ته هم زموږ لیدونکو ته ووایه که نه ته اختر مبارک شه لاس ته وخوره که نه داسې لاس ته وخوره یا داسې ستړي مه شئ لورې زلمی شي ماشاءالله خو ګورې لیدونکو ټول داسې ماشاءالله زړور دي دلاوره دي داسې ډاډمن غږېږي نه پوهېږم چې ښه لورې ته څنګه راغلی وې پارک ته چکر ته راغلی وې ښه ډېر دې ښه کړي مکتب وایې زویه نه وایي ښه زه دا هم ښه کې چې نه وایي ته څنګه راغلی وې زویه چکر ته ستړی مه شي په خیر اوسې مننه ستا دې مبارک شي نوم دې زموږ لیدونکو سره نوید جان درس تعلیم مکتب وایي زویه څوم سیم کې پنځم ټولګي کې څوم نمره یې نوید جان اوس مې شروع کړی ده یا ډېره ښه ده څنګه دې دا بل ملګری هم ګوره خاندي جوړ په خیر زویه خیر اوسې څنګه یې ګرانه ښه اختر دې مبارک شه سره د نوو کالو دې مبارک شه کیا زوی اته څوک دی بیرون د افغانستان نه په خارج کې څوک شته څوک دی پلار مې ده اوهو پلار دې ده اختر ته راغلی و که نه ماسې مسافر دی نه راغلی و خیا نور دوستانو ته د پلار سلام واچوه ورته چې اختر مو مبارک شه ډېره زیاته مننه خوږو لیدونکو هغه چا چې سرپرستي کړې ده دغې کمکیو او پارک ته راوستي دي د چا به پلار وي د چا به تره وي د چا به ماما وي د هغوی سره هم لنډه د زړه خواله کوم سلام ستړي مه شئ وعلیکم السلام ستړي مه شئ قدرمن شئ خوشحاله اوسئ اختر دې مبارک شه ستاسې دې مبارک شي دا خو ستاسې خپل پارک دی د پکتیا د خلکو بالکل موږ خپل پارک دی خپل پارک ته مخ راغلاست خوشحاله اوسئ خدای م ژوندي لره څنګه دې نن دا پېښه کړې و کمکیو سره والا چې هسې دوی وایي چې چکر ته وځو پارک ته ځو موږ وایي چې ځه پارک ته ویسه چې دوی تفریح وکړي خوشحاله اوسئ قدرمن شئ څنګه د اختر څنګه تېرېږي الحمدلله ښه په امن فضا کې تېرېږي
ډېر ترې راځي الحمدلله امن دی څه نشته باران وریږي دا یو نعمت دی نعمتونه دي کولی شي دوستانو سره چې د افغانستان څخه خارج کې دي د اختر مبارکي شریکه کړي ټولو انډیوالانو دوستانو ته سعودي کې دي دوبۍ کې دي خارج کې دي اختر مبارکي ورته وایو ډېره مننه ژوندی قدرمن اوسئ. شي خوشحاله اوسئ. بیننده‌های نازنین بازم خوش آمدید به همه‌تان میگم با امیدی که خسته نشده باشید و دوستانو سره به لنډې مرکې او زړهخوالې وکړو راځئ چې ورشو د دوستانو په لور سلام ستړي مه شئ وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. په خیر اوسئ قدرمن شئ وروره خیلی شکر ده. ګوره ما ته مشکل نشته چې پاره ژبه غږېږئ ان شاء الله ستب کومه زه بغیم په یغزه بس یاره خدای خو دې تا ژوندی لري ته خو داسې کوچړوله غږېږې نو خود به په پښتو غږېږې یاره چاته ما ښه چاته به یې څه نه ښه پرده ده د ما اوس د لیدونکو تر منځ بیخي چاته هم نه وایو ګرانه ځان راوپېژنه لیدونکو ته. بس نوم یې اجاورنګ تاخیل د پکتیا ولایت د سید کرم سره تاخیل القومه. باه باه دا د توتاخیل نه راغلی ولې دا د ځاځي پارک ولې یوازې د پکتیاوالو دپاره دی که نه نور خلک نه هم- داسې دا موږ قوم پرستي نه کوو هر چاته پاک دروازه ورته خلاصه ده هر چاته خلاصه هر ده. چاته خلاصه ده او نو اوس کومه ښه خاطره لري بس ښه خاطر هم دا از باران په ورځ راغلی یم پارک ته ښه خاطره دا ده او ان شاء الله دا مثلا ملګرو سره د ملګرو او اوس لګې دی یو عطر په ځان وی ته ودرېږه چې دا بس ته لږ را دې باشه که نه رمض شیخ رمض شیخ دا دی بس شیخ هم ده جوړ په خیر یاره سلام علیکم بس خوب هستی لالا بخیر هستی شکر بدوات ماشاءالله دا خو مختلف ځوانان سره راټول شوي هستئ ببیننده ما خودم معرفی کو یه تبریکی برش بده بیادر نام مجمع است لسوالی بگرامی از قریه قلعه احمد خان اومده من در پارک زازای قلعه احمد خان همینجاست که این همینجاست کدامی اندیوالای ما اومده هم من گفتیم که یک دارم با نسبتی از خو اینجاست دیگه ها دیگه من از کارم آمده جو تیره که ما اومده اندیوالای اندیوالای مسا درسته یار ما آوردیم یا مار نه بس خانه شما بعد بیادر بس مرم ببرین تو یک جای تفریح سلام رو سلام علیکم. خوب هستی بیادر شکر الحمدلله. بخیر باشی شما هم به نظر ما رفیقای اجمل جان هستی بله یا اسم ما اکمل است. اکبری تخلص میکنم از ولسوالی بگرامی قریه قلعه احمد خان. اینجا با تماشای پارک زازای آمدیم. بسیار خوب خوش آمدید و بیننده ما بیادر می میکروفون و کامera در خدمت کدام سلام پیام کدام خاطره خوب و بینندهایتان همی عید تبریکی میکنیم. خوب شد که بخیر روزه تیر شد. دیگه از یک سلام خاص و می بینندای رسانه‌ایتان تشکر بخیر باشید چه خاطره خوب در زندگی کدام پکایی چیزی داری نداری این رقم خو نمیشه خاطره خوب همیست که آمدیم در پارک با اندیوالا را دیدیم همیز. خب خوش باشی بیادر تشکر. زنده باشید زنده تشکر. باشید. بخیر باشید زړه ته رانږدې لیدونکو ماشاءالله پارک له ځوانانو ډک دی خو دلته دا باران هم که ووایم چې ملایمت کوي خو نه لږ لږ شانې مزاحمت هم کوي ځکه بیخي ډېر دی که نه کیا نو خپرونه مو دوام لري ورځو د نورو هیوادوالو په طرف باندې ښکلي کلیپونه او شاټونه به در سره شریکوم ارزومند یم چې احساس د ستومانۍ ونه کوي ستړي مشي زړه ته رانږدې او خوږو لیدونکو هر کله درته وایم راځئ وروره راځئ 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 په تاسې زموږ ویډیو بدرنګه نه ښکاري لا ښکلا ورکوي وروره ستړي مشئ ستړي مشئ مننه ارزومند یم چې تر دې دمه مو ښکلې او خپله خپرونه تعقیب کړې اوسي او د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي نور هم داسې خپرونې ته پراختیا ورکوو ورځو د دوستانو په لور او لنډې مرکې او مصاحبې ورسره کوو سلام ستړي مشئ وروره وعلیکم السلام څنګه وروره ښه شکر خیریت دی ژوند زندگی ښه ده شکر دا چې فقط ښه وي وروره
نوم دې له کومه ځای راغلی وي چیرته اوس موقعیت لري؟ نوم مې فرید الله ځلان ده د الوخیل څخه راغلم او حبیب الله ځاځي پارک ته په چکر راوتي په چکر راوتي یاستئ یاره ښکلی باراني موسم دی بېشک عاشقانه موسم دی ته وایي همداسې ده رومانټیک موسم که نه زما کمرمین هم خاندي ګوره داسې وښورېږي د دې خبرې سره څنګه وه روژه څنګه تېره شوه اختر څنګه تېر شو؟ والا شکر د ډېره ښایسته روژه وه مبارکه میاشت وه او ډېره ښه هوا وه ښه ماحول پکې او ډېره ښایسته میاشت وه څه امادګي خو دې ماشاءالله فوقالعاده نیولې ده ورته والا نو څنګه کوې خو اختر ده که نه مجرد خو هم نه ښکارېدو نه خورې دې په ځان کړې مجرد یم دا څه وی مجرد یې بلکل نامزاد هم نه نه قاري صاحب دا زمونږ د دې ورور چې دا وایي چې مجرد ما دا تور سپین راوله بیخي ځکه چې غم راځي باید شریک اوساتو دا خو والا چې زه افسوس ستا په حال زه خو ډېر زیات خفه شوم یاره نه خدای دې نه کړي مشکل نشته ته پکې خوشحاله نو والا خوشحاله خو یو بلکل ما ویله چې اوس به وایي چې نه مجرد یم خو نامزاد مجرد یم نو هغه به کومه ده ماهیان مې ویوړو جلوبۍ مې ویوړې او دا مې ویوړو ما ویل اوس به وایي چې خسر کور ته تللی وم او داسې ډالۍ وي او کیسې وي هغه بس خو زه زما نصیب هم داسې ده خیر ده ته ګیله به نه کوم ته مجرد یې په خیال زه و الحمدلله 3 بچي لرم کور مې ودان د مجرد یم فعلا خو مجرد یم که نه ته ستړی مه شې وروره خیر اوسې څنګه وروره ښه شکر الحمدلله خپل خوشحاله اوسې ژوندی اوسې ځان را وپېژنه او په څه مصروف نوم مې شعیب ده او الوخیل اوسېدونکی یم دلته حبیب الله ځاځي پارک ته د تفریحاتو دپاره راغلي وو بس ډېر دې ښه کړي وو درس تعلیم مکتب چې وایي و متعلم یم څوم ټولګي 11 په کومه درجه په بی کې راغلي وو بس خو الف و بی دي بس هغه دي ډېره ښه ده بعد له وخته او د درسه څه مصروفیت کار شی کوي نه بعد درس بیا څه مصروفیت نه لرو بس کور کې بس سودا مودا یا غره نور څه مصروفیت نشته ده زموږ کمرمین هم تانه ته کړی چې دې کار نه مصروف وزګار شي بیا هلته بایسکل والا سره دغه دی پنچرمنۍ کې دا بس دې کسب ده ولکه د سره به دې دا ګپ نه وګوره نه خوشحاله اوسئ دوستانو سره د اختر مبارکي شریکولی شئ دوستانو اختر مو مبارک شه منظورونه روژې اطاعت و عبادت مو خدای جل جلاله په خپل دربار کې قبول او منظور کا په دې هیله چې یو خوشحاله اختر ولرئ او د خیر روژه مو په خیر سره خلاصه کړي او هیلهمند یم چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې مو اغوستې وي او موږ هم په تفریح کې راوتي یو حبیب الله ځاځي پارک ته راغلي یو او پیغام زموږ د دواړو یو دی او دلته راغلي یو بس قدرمن شئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ډېره مننه ډېره مننه ستړي مه شئ خوږو لیدونکو یو ځل بیا کلی درته وایم ورځمند یم چې مړه د ټوپۍ د پاسه چای نه کې نه ایښي سړي ما دې بیخي د عینکو زړه ته ورکړه یا د پخوا په څېر بیا هم دوستانو سره ټوکې ټکالې مرکې کو سلام ستړي مه شئ وروره وعلیکم السلام وروره ښې جوړې طبیعت خیر اختر دې په خیر پیل کړی دی انشاءالله الحمدلله بس ما پیل کړی دی ستا دې مبارک شي خیر ستا سره هم مبارک وي قدرمن شي خدای دې ژوندی لره امین کي څوک له کومه ځایه راغلی وي یاره میرزا خان نوم له کلامسم څخه راغلی یم درکمس څخه او خانه او دغه راواخله هغه دې زده ده نه یا زه خو مې خو د خوند نه کوي یا ژوندی اوسئ خیر خوشحاله اوسئ اختر ته څونه خوشحاله څه مدګي دي نیولې یاره تا خو ته خطرناک نارنجي کالیم کړي دي که زما د عینکو کې نارنجي ښکاري نه دې نارنجي خو دې والا خو بس څنګه کوې اورې همدا شوق و رښتیا راته اوس ووایه دا ذوق د خپلو که د چا په فرمایش دې کړي نه والا خپله مې کړې په خپل شوق باندې رښتیا وایه او د زړه نه له نه مې کړې بلکل او بیا درته وویل چې شنه ټوپۍ په سر کا او تورې عینکې پې د پاسه کېده څادر په اوږو واچوه او ګلا ځاځي پارک ته راځه بلکل والا و خامخا نو چکر ونه هم نه کېږي که نه ډېر دې ښه وکړه تفریح نه دې خوند واخیسته او ماشاءالله بیخي نو دوستانو سره اختر مبارکي څنګه کوې شریکه یې که نه ولې نه مهربانه شه نو ټولو دواړه ته د اختر مبارک وي له موږ له خوا نه موږ له طرفه ټولو ملګرو ته دوستانو ته ټول ته مبارک بلکل خوشحاله اوسئ ورپسې دې بل ملګري ته دې که نه یاره ته ستړی مه شې وروره خیر څنګه صحت مزاج څنګه ده شکر الله اختر دې مبارک شه تاسو ټول مبارک سي یاره خدای خو دې تا ژوندی لري تا څنګه راپېښه کړې وه ولا نه چکر مو د مو مدرسه وې د اوس چکر ته راغلی سي لږ تفریح وکړو یا چې لږه تفریح وکړې
تفریح څه خوند دې واخیسته که نه والله خوند خو ته باران ورېږي دومره خوند یې نشته چېرته ته ویلې د ملګري زانګو کې ډار شوی وي رښتیا دغه بر چې کېږي نه ده ډر شوی زانګو کې هوټال وخوړو خو نه ډر شو ونه ډار شوی نه یا او دوه خولې دې په سر کړې تا څه ویل دا یو د زانګو نه وګرځي که بله خو به پاتې باندې ده تفریح نه دې څه خوند واخیسته که نه و ښه له کومه ځای راغلی وې تا زم له ارزان قیمت څخه راغلی یم ارزان قیمت خو نه راغلی وې و ښه نه ګوره کاکا سره هم ګوره لرګی په لاس کې دی ماشومان اداره کوي ښه خوشحاله اوسې ګرانه نو دوستانو سره اختر مبارکي شریکه که یاره نو ټول دوستانو هیوادوالو ته د اختر مبارک وي داسې د زړه نه دي ویلې هیوادوالو ته و ژوندی اوسې مننه مننه خوشحاله اوسې بیننده‌های نازنین خوش آمدید بازم با امیدی که خسته نشده باشید او سعی و کوشش کوو چې دوستانو سره دغه کومه مینه او محبت د دوستۍ او د ورورګلوۍ چې لري په زړه کې سره شریک کړو او هغه دوستان بیا چې هغوی په خپل زړه کې مینه او محبت لري هغه د تاسې لیدونکو سره شریک کړي بس ژوند وکئ او مینه وپاشئ سلام وروره ستړي مه شئ سلام ستړی مه شئ وروره جوړ یې صحت ښه دی د اختر مبارک شه مننه خدای دې ژوندی لري ستا دې مبارک شي وروره ژوندی اوسې الله پاک دې وساته ډېر خوشحال یو چې ډېر یو ښایسته اختر دی امن دی په افغانستان کې امنیت دی ټول ځوانان په میله او په منظره راوتلي دي نو موږ په دې باندې ډېر خوشحاله ځای دی موږ ته خدای دې تا خوشحاله لري له کومه ځایه راغلی د کندهاره څخه راغلي یو تاسې کندهاریان هلته هم ساتلو د کلي منطقې ته څوک پرېږي که ټول په تفریح راوتې ستا دغه ونه انشاءالله دغه ونه چې ویې ساتې پوه شوې خو دغه کوچنی اختر دی د تفریح او د منظرې چې سړی او دوستان یو ښه ځای ته ولاړ چې وویني نور وخت خو ګرده یا وظیفه ده یا کار انسان په هغه باندې مصروفه وي د اختر یوه پلمه شي د تفریح لپاره د چکر لپاره ښه چېرته چې مرکه او مصاحبه کوو ټول دوستان مجردان وي ستا څه پوزیشن دی ولا مجردان ته زه خواهش لرم هغوی چې دوی دې کور څه نه راوځي نور خپله پوهېږي و نور به خپله پوهېږي الله یې توفیق ورکړي هغوی چې دوی متعهله شي خدای مهربانه د سیلاب صاحب هم ډېره هڅه او کوشش کوي 1.5 د ډله ییز واده وکړو 200 ته یې وکړو 300 ته یې خدای برکت کړي وایي چې هغوی چې نور ځوانان دې هم وکړي د نبي امت زیات کړي دوستانو ګوره داسې جالبه خلکو سره زموږ مخه کېږي ښه څه دې ولیدل څه توپیر دې ولیده په کندهار او په کابل کې والله د اختر دویمه ورځ وه چې موږ راووتلو د کندهار څخه لاړو زازیاریوب ته هلته ډېر باران و لارې سره ګډوډې وې بیا یې ملګرو ته وویل چې درځئ ولاړ د کابل په خوا باندې او دې پارک ته راغلل ښه ځوانان مو ولیدله ښه ازادي مو ولیدله امن مو ولیدی په ډېر وخت کې په افغانستان کې امن نه و راغلی خوشحاله اوسئ و په خدای ډېر خوشحاله تاسو هم خوشحاله اوسئ قدرمن شئ ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ قربان ستاسو مننه کور ژوند زندگی څنګه ده خیریات دی د خدای پاک یاره مزه خو داسې چکر کوي چې کمپلو سره سړی لاړ شي چکر ته ښه خوند کوي خیال دی خوشحاله اوسې ژوندی اوسې نوم دې له کومه ځایه راغلی وي د هلمند نه راغلی څنګه دا کندهار هلمند ټول راغلی سې دې خوا چکر ته نو دا ښه منطقې دي ښه آزاده منطقې دي ښه خوند کوي او ته راجګ شه که نه وسړیه د لښکرګاه ولایت سنګین د ولسوالۍ او د ملازو د کلي و څومره وخت کېږي چې په همدې اختر کې راغلی یاستئ که نه په اختر دغه طرف ته داسې ودرېږه موږ خو د هلمند ولایت یو سنګین د ولسوالۍ زموږ ځایونه خو ګټه په ټکانو کې چور کړل نه دی هغه خو حکومت ته چارت یا خو حکومت په ویست دی نو اوس بر دا ځای خو د شوق شی دی اصلي ته بر رالو ډېره ښه ده دا ارمان به ځان سره هلته وړي او کوشش به کوي چې په لښکرګاه کې هم دغسې پارک ولرو
دا شی و یادانو چې هر ځای په لښکرګاه کې نه چې هر ځای ښه خوند کوي هر ځای په غره کې لا ښه خوند کوي چې په غره کې خدا په غره کې دی کورونه هم نږدې نسته ورته بیا ښه خوند کوي ښه چکر موږ علیده ورته راسو مصرف ولګو دغه څه نه موټران علیده راسو ملګري انډوالان چې راځي چلته میله وباسو د ښه پارک یو ښه ځای دی نه فرق مو د هلمند او د کابل ترمنځ ډېر ولیدو ډېر فرق کوي ډېر بیخي نادر ډېر فرق کوي دا بیخي ښایسته پارک غوټ داسې یو ککړ او فامیل راوړه د کابل ته چې خوښ شوي دي کابل خو ټول راشئ کابل مناجر خوښ دی هر وخت ورته راځو کابل خوښ شو دا ځای ورته وګوره مصرفونه به سره کم جوړ شوي دي پایتخت خود به خوند کوي نو دی خوند ونه کوي نو کم ځای خوند یا دوستانو سره کولی شي د اختر مبارکي شریکه کړئ ټولو ته د اختر مبارکي وړاندې کوو د کابل ټول زموږ قومان عاجزانو ټول مسلمانانو وروڼو ته دوستانو قربان مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایي خوشحاله اوسئ قدرمن شئ مننه خوشحاله خوږو او زړه ته رانږدې لیدونکو د پارک اخري نقطې ته ورځو پاس او بالاخره به دغه ځای وځي ویډیو کلیپونه واخلو د کابل ښار ان قریب کاملا ښکاري واقعیت سره ډېره داسې زړه ته خوښي ورکوونکې منظره ده دوستان هم په دې موسم کې هڅه او کوشش کوي چې دلته راشي له دغه ځای څخه هم د کابل بازدید وکړي لیدنه وکړي او ورسره په څنګ کې د تفریح نه هم خوند واخلي خیر خدایه نو زه هم کوشش کوم چې پاس لاړ شو او له هغه ځایه ځینې کلیپونه له تاسو سره شریک کړم او د دوستانو سره به د زړه خوالې او لنډې مرکې هم ولرم راځئ نو ملتیا مې وکړئ ولي جانه راځه راځه وروڼه زړه ته رانږدې او خوږو لیدونکو ارزومند یم چې خپرونه مو د خوښۍ خوشحالۍ وړ ګرځېدلې وي تل هڅه او کوشش موږ په دې کوو چې داسې ګزارشونه او خپرونه درته جوړې کړم چمتو یې کړم چې ستاسې د خوشحالۍ سبب وګرځي که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی در سره ضرور لایک کمنټ شیر او سبسکرایب کړئ ښایسته او ګلالي نظرونه مو راته د اختر په دې ګلورینو شیبو په دې ګلورینو شپو ورځو کې راولېږئ چې تر څو هماغه سیمې او ساحې ته موږ لاړ شو او تاسو ته له ستاسې د خوښې د منطقو څخه ښایسته ښایسته خپرونې جوړې کړو تر یوې بلې خپرونې چې زه صاحب الله صافی سره د قدرمن ټیم ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم هر چیرې چې یاست تل خوشحاله آباد سوکاله ژوند ولرئ په شونډو مو مسکا خوره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته